بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه دوستانو، نن در سره د کتاب د درسونو نه یو بل درس شریکوم. امید ده دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. دوستانو یو خبر به درته په شروع کې وکړم، لکه څنګه چې پوهیږئ چې موږ او تاسې په پښتو کې دغه دوشنبې، سهشنبې، چهارشنبې، پنجشنبې، جمعه او شنبه او یکشنبه دا استعمالوو. نو دوستانو دغه هماغه شی دی، خو ولې زه به دا خط درته ووایم او دا خط به پښتو ورسره راولم، بیا به نور ښکته لاړ شو. صحیح ده؟ نو امید ده دوستانو زما په خبره پوه شوي. اوس شروع کوو. دلته وایي چې دی Wochentage. Die Wochentage یعنی د اونۍ ورځې. صحیح ده؟ امید ده دوستانو پوه شوي. ښه، د دې نه ښکته دلته وایي چې der Montag یعنی دونۍ. صحیح ده؟ د دې نه ښکته وایي چې der Dienstag یعنی هغه ده منځنۍ. ښه، د دې نه ښکته وایي چې der Mittwoch یعنی څلنۍ. ښه، د دې نه ښکته وایي چې der Donnerstag یعنی پنځنۍ. ښه، د دې نه ښکته وایي چې der Freitag یعنی ادینه. ښه، د دې نه ښکته وایي چې der Samstag یعنی پیلنۍ. ښه، der Sonntag یعنی یوانۍ. ښه، امید ده دوستانو چې په دغه باندې پوه شوي یئ. ښه، دا خواته دغه ځای کې MO مثلا DE ME DO مثلا دا ولې لیکل شوي FR SA او وغیره دا SO دا ولې لیکل شوي. صحیح ده که نه؟ نو دوستانو دا د دې معنا ورکوي دوستانو، لکه کېدای شي تاسې په کوم ځای کې د کوم ځای پلان وګورئ یا مثلا د ډاکټر سره او په دې کې لیکل شوي MO یعنی دوشنبه مثلا مونتاګ DE چې دا دینستاګ معنا ورکوي. صرف همدغه حروفونه لیکل شوي، نور کامله نه لیکل شوي او د ټول همدا اولني حروفونه. لکه وګورئ دوستانو MO دلته MO اولني دوه حروفونه لیکل شوي داسې. صحیح ده؟ نو صرف دا معنا ورکوي، نور دوستانو دا چې دي همداسې خاص معنا نه لري. صحیح ده؟ امید ده دوستانو پوه شوي یئ. دلته وایي Zeit یعنی وخت ته وایي، وخت یا زمان. صحیح ده؟ امید ده دوستانو پوه شوي یئ. ښه، دلته وایي چې die Jahreszeit یعنی د کال موسمونه یا د کال فصلونه. صحیح ده؟ صرف موسمونه یا فصلونه هم ورته ویلی شو، ولی د کال موسمونه یا د کال فصلونه نو داسې هم راځي. امید ده دوستانو پوه شوي یئ. ښکته der Frühling یعنی پسرلی او der Sommer یعنی هغه د دوبی یا وړی او der Herbst یعنی هغه د منی او der Winter یعنی ژمی. صحیح ده؟ امید ده دوستانو پوه شوي یئ. ښه دوستانو اوس مخکته لاړ شو او په دې باندې خو پوه شئ دوستانو چې ټولو ارتیکل der و دغلته دی و ځکه چې دوستانو دی Wochentag یعنی هغه ده یعنی دا ورځې جمع یو ځای دلته حساب کړي. لکه موږ تاسې وایو هفته یعنی کامله هفته اووه ورځې که نه، نو که چېرې بیا یوه وایو که مثلا دغه په درې کې مو وایو نو وګورئ دلته هفته ورته نه وایي، مثلا دوشنبه او سهشنبه او چهارشنبه هم داسې وایي که نه، هفته پوره اووه ورځ ورته وایي. نو دا خواته هم موږ او تاسې بیا د اونۍ ورځې ورته وایو. صحیح ده؟ امید ده دوستانو پوه شوي یئ. ښه، نو دلته په دغه ځای کې die Jahreszeit یعنی دلته څلور دانې موسمونه دي چې جمع راځي، نو ځکه دلته ارتیکل دی واخیسته. دوستانو کوشش وکړئ چې دغه نومونه د ارتیکلو سره زده کړئ. تاسې ته مخکې په نورو درسونو کې د ارتیکلو سره چې زده کړئ دا به ډېر کومک کوي درته. ښه، امید ده دوستانو پوه شوي یاست. ښکته راکوزېږو. ښه، دلته وایي چې die Tageszeit یعنی د ورځې وختونه یا د ورځې اوقات. صحیح ده؟ خو د ورځې وختونه صحیح راځي ځکه چې په ورځ کې مثال خبرې سحر، ماسپښین، مازدیګر، ماښام داسې شی هغه راځي، نو دا ټول پکې حسابېږي. ښه، امید ده دوستانو پوه شوي یئ. دلته وایي چې die Früh یعنی سحر وختي، لکه موږ تاسې وایو مانځه مهال.
صحیح ده. نو هغه ته وایي سهار او یا سهار وختي، لکه موږ تاسو مانځه مهار ورته وایو. ښه دیر مارګن هم سهار ته وایي. صحیح ده. امید ده دوستانو پوه شوي. ښه دلته وایو چې هغه ده دیر میتاګ دیر میتاګ یعنی هغه ده څه لانویږي غرمه او یا د غرمې ډوډۍ. دلته وایو چې دیر فورمیتاګ یعنی هغه ده ما څاښت یا د سمناري وخت دغه 10 بجو موقع چې کنه دغه ته وایي فورمیتاګ. ښه امید ده دوستانو پوه شوي. د دې نه ښکته وایو چې فورمیتاګ هغه مې رانوس څاښت یا سمناری. ښه نخمیتاګ دیر نخمیتاګ یعنی ماسپښین. ښه دیر ابند یعنی ماښام، لکه قضا مازدیګر او ماښامه پورې دې ته ابند وایي. ښه او دلته وایو چې دیر نخت په بخښنې سره دی نخت یعنی شپه، ځکه شپه مؤنث ده نو غره ده دی ارتیکل لري. ښه امید ده دوستانو پوه شوي. د فرو دغه چې ده هغه د ارتیکل دی ده او د نخت چې ده د دغه ارتیکل دی ده او دا نور چې دي دیر داسې. ښه امید ده دوستانو په دې باندې پوه شوي. د راتلونکي درسه پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان او ښې چارې.